که د طالبانو پاتې 2,000 زندانیان خوشي شي څنګه به هیواد کې حالات بدل شي؟ آیا وضعیت به کنټرول شي؟ طالبان د بندیانو خوشي کولو تر شا څه موخې لري؟ حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د دوحې د تړون پر اساس د افغان حکومت له زندانونو د 2,000 نور بندیان خوشي کړي. دوی د دغو زندانیانو د خوشي کېدو لپاره وخت هم ټاکلی او ویلي دي چې باید تر راتلونکو 10 یا تر 10 کم ورځو پورې دغه بندیان خوشي کړل شي. امریکا د طالبانو دغه غوښتنه پر ځای بللې او ویلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړه باید په پوره ډول عملي شي، ځکه په خبره یې د یادې هوکړې ټول مسایل یو بل سره تړلي او داسې ناممکنه ده چې د تړون یوه برخه دې عملي شي او له بلې د سترګې پټې شي. امریکا د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د طالبانو د غوښتنې د عملي کولو ګام اوچتوي او ژر به له افغان حکومت وغواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس 2,000 نور طالب بندیان خوشي کړي تر څو تړون په سمه معنا عملي شي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر غني د ملي روغې جوړې عالي شورا غونډه کې وویل چې حکومت د 15,000 طالب بندیانو په خوشي کېدو د سولې لپاره خپل ښه نیت ښودلی او اوس باید طالبان خپله ژمنتیا ښکاره کړي. حقیقت دا دی چې دلته هر څه د بهرنیانو په خوښه او غوښتنه مخته ځي، نه طالب واک لري او نه افغان حکومت. که امریکا وغواړي د طالبانو غوښتنو ته د رد ځواب هم ورکولی شي او په یو ډول یې مجبورولی شي چې نورې غوښتنې پرېږدي او جګړه ودروي، خو امریکا دا کار نه کوي بلکې ښایي ډېر ژر له حکومته وغواړي چې 2,000 نور طالبان یې خوشي کړي، ځکه د پردې تر شا یې خپلې ګټې ښې سنجولې دي. که 2,000 طالبان خوشي شي څه پیښیږي؟ د طالبانو او امریکایانو تر تړون مخکې طالبانو خپل تر نیمایي زیات نظامی قوت بایللی و، نه یې د جګړې توان درلود او نه یې دومره جنګیالي ورپاتې و چې د جګړې میدان ګرم پرې وساتي. خو همدا چې د دوحې تړون لاسلیک شو یو دم نیم مات شوي طالبان اسمان ته پورته شول، ځکه له یوې خوا یې زندانیان خوشي شول او له بلې خوا یې په نړیوال سټیج ځان د نړۍ د زبرځواک د ماتونکو په نوم مشهور کړ. 15,000 طالب بندیان خوشي شوو طالب بندیانو په قرآن لوړه وکړه چې بیا به جنګ ته نه ځي، خو هر ځای کې یې ونیول او ویې وژل. جګړه توده شوه او د اوربند غوښتنه ونه منل شوه او په یو ډول طالبانو د خپلو غوښتنو د پوره کېدو لپاره نظامي فشارونه زیات کړل. اوس که چیرې د طالبانو 2,000 نور بندیان خوشي شي د جګړې ډګر لا ګرمیږي، طالبان نظامي قوت پیدا کوي، غوښتنې یې لا پسې زیاتیږي او په یو ډول غواړي د امریکا په ملاتړ خپل حکومت یعنی امارات بیا ژوندی کړي او په ګډه د افغانستان په خاوره غوبل جوړ کړي. حکومت ته پکار ده چې له ډېر تدبر او پلان څخه کار واخلي، د نورو طالب زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو د نړیوال ضمانت واخلي، بیا د په پوره غور یو معقول اقدام وکړي، ځکه د طالبانو 15,000 بندیانو خوشي کېدو په هیواد کې پر روان وضعیت او د اوربند پر رامنځته کولو هیڅ راز اغیز مثبت ونه کړ. که 2,000 نور خوشي شي بیا خو به بیخي په هیواد کې حالت خراب شي او د خلکو چیغې به پورته شي.